سلامونه ملګرو الله دې وکړي راته روغ جوړ اوسئ ملګرو نو غواړم د ټیک ټاک اپلیکیشن باره کې څه خبرې سره شریکې کړم ملګرو لکه څنګه تاسو ته معلومه نن سبا هر یو د ټیک ټاک اپلیکیشن سره آشنا دی د دې په استعمالولو باندې بیږي نو ملګرو دغه ټیک ټاک شو فیسبوک شو یوټیوب شو هر یو پلیټ فارم دی د مثبت او منفي اړخ لري نو باید من حیث یو مسلمان باید موږ دغه مثبت اړخ باندې استعمال کوو په دې باندې مثبت شیان خپاره کړو پوزټیو کنټینټ باندې موږ باید شیر کړو تر څو بل ترې فایده ورسیږي نه دا چې موږ په دې باندې نیگیټیو منفي شیان موږ شیر کوو او بل ترې فایده نه رسیږي خو بل په ګناهګاري ته هم په ګناهګاري بل هم په ګناهګاري باید داس یو کار وکړو چې هغه موږ ته یو صدقه جاري وسی نه چې دا ګناه جاریه دا غلط د نن سبا کوګور زمونږ خويندې دي زمونږ مسلمانان ورونه په دې باندې ډیر غلط ویډیوګانې غلط شین په خبره کوي یقینا دغه یو ګناه جاری ده مرګ حق دی مړ کیږي حتمن کله کنن یا سبا هر وخت خو مړ کیږي خو کمر سي دغه ګناه جاری چې تا دغه ویډیوګان جوړ کړي دي او استاد مرګ نه ورسره دغه ویډیو خلک ګوري نو ته څه فکر کوي چې په دې باندې تا د ګناه نه ملایږي حتمن په دې باندې تا د ګناه ملایږي ورسته د مرګ نه به هم تا په دې باندې سزا الله تعالی به تا په دې باندې سزا درکړي په قبر کې تا ته په دې باندې سزا درکول کیږي نو ملګرو ولې موږ باید مثبت شین په خبره نه کړو ولې موږ په دې باندې منفي شین خبره کوو باید همیش په دې باندې مثبت شین خبره کوو باید هغه منفي اړخ چې کوم د باید دغه نه ډډه وکړو ځکه چې موږ مسلمانان یو زموږ هدف دا چې بل مسلمان ته بل انسان ته د ګټه ورسیږي نو ملګرو له دغه غلط استعمال د ټیک ټاک څخه ډډه وکړئ او دا غلط مې استعمال یقینا چې ډیر ځوانان او زمونږ ډیر خويندې میندې نو دا کار یو ځل ته منشن کوم دا ویډیو ډیر ودیږي یقینا چې هغه ډیر فیمس او ډیر مشهور سیری چې تاسو په ټیک ټاک کې ګورئ یقینا دومره غلط ویډیوګانې دغه دومره یو نیگیټیو امیج زمونږ په ځوانانو کې خبرې دومره یو منفي اړخ یقینا که دومره یو غلط استعمال کوي چې تاسو ورته حیران شئ نو ملګرو الله دې کې دغه ویډیو باندې تاسو خفه شوي نه او دغه ویډیو سره شریک تاسو نور ملګرو ته هم ورسیږي مننه ښه وخت